سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ ګرانو لیدونکو. ښایي ستاسو د ډېریو په زړونو کې دا ارمانونه او هیلې وي چې د نړۍ په لوړو پوهنتونونو کې زده کړې وکړئ، خو بیریږي چې دا لارې به ستونزمنې وي. څه ډول یې ترلاسه کړو؟ ډېر اسانه دی. نن یې زه دلته تاسو ته پر تجربو ښایم د بشکک قرغیزستان منځنۍ اسیا امریکایي پوهنتون کې د افغان او ځینو نورو محصلینو له لارې. ښه راغلاست خپرونې ته. نوم مو راته ووایاست چې د افغانستان د کوم ولایت څخه یاست او په کوم پوهنځي کې دلته زده کړې کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم رشاد الله ځواک صافی دی. اصلا د لغمان ولایت څخه یم او لوی شوی پښتونخوا و ننګرهار کې یم. فعلا د مرکزي اسیا په امریکایي پوهنتون کې سیاسي علوم لولم. ښه، دا راته ووایاست چې دا مو څویم کال دی او په دې دونه کلونو کې تاسو د AUC د کومو فرصتونو څخه ګټه اخیستې ده؟ زما د لسانس د 4 کلنې دورې دا لومړی کال دی او دا چې د کومو فرصتونو څخه مې ګټه اخیستې، بدبختانه دا تر ډېره پورې د کرونا د وبا له وجې تر اغېز لاندې راغی. ځکه زه شخصا تر ډېره دا خوښوم چې په فزیکي لحاظ ډېر فعال واوسم، نو په هغه اساس زما دا پلان و چې یو نیم هغه کلبونو کې یو نیم هغه فعالیتونو کې چې هغه په اصطلاح په ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز کې راځي، په غیر علمي مسایلو کې راځي، په هغه کې هم په اصطلاح ډېر فعال واوسم. خو دا بدبختانه زموږ درسونه آنلاین شو، موږ په کور کې ناست، نو تر ډېره پورې ما ونه شو کولی دا فرصتونو څخه ګټه واخلم. خو بیا هم هغه شیانو څخه چې په علمي لحاظ ما تر ګټه اخیستلی شوه د هغه زده کوونکو لپاره فرض مثال آنلاین امریکایي پوهنتون د قرغیزستان یو په اصطلاح یو سنټر د وارس په نامه لري چې په هغه کې زده کوونکي کولی شي د لیکوالۍ په برخه کې، د مقاله نویسۍ په برخه کې او په نورو علمي درسونو کې کومک وغواړي، مشوره وغواړي، مرسته وغواړي. نو په هغه لحاظ چې کله کومک ته اړتیا شوې ده ما اړیکه کړې ده او د هغه پروفیسرانو څخه او د هغه په اصطلاح انسټرکټر سره چې هلته وم د هغوی څخه مرسته غوښتې ده. نو د وار څخه مو استفاده کړې په علمي لحاظ، ولیکن بیا هم تر هغه پورې چې په اصطلاح زما پلان و استفاده نه ده شوې. زما تمه او امید دا ده چې راتلونکی کال انشاءالله وکولی شو د ډېرو فرصتونو څخه استفاده. ښه راغلاست خپرونې ته. دا راته ووایاست چې نوم مو څه دی، د افغانستان د کوم ولایت څخه یاست او په AUC کې په کوم پوهنځي کې زده کړې کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حبیب ګل احمدزی دی. زه د پکتیا ولایت څخه یم او فعلا د مرکزي اسیا په امریکایي پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې زده کړې کوم. دا زما لومړنی سیمستر و او لومړنی کال مې دی، نو ښه وښه تېر سو او انشاءالله نور د راتلونکي سیمسترو ته تمه وي چې ښه تېر سي. حبیب جانه، دا راته ووایاست چې نور څوک ستاسو د فامیل څخه دلته زده کړې کوي؟ نه، یوازې د خپلې کورنۍ څخه یوازې زه یم چې دلته مرکزي اسیا امریکایي پوهنتون ته راغلی یم او زده کړې کوم. آیا غواړئ چې مثلا خپل خور یا ورور مو دلته راسي زده کړې وکړي؟ ولې نه، زه فکر کوم یو خو په شخصي لحاظ هر چا یو دا ارزو وي لومړی چې ښه پوهنتون کې او د هېواد بهر زده کړې وکړي، نو طبعا هغه بیا چې کوم امریکایي پوهنتونونه دي چې ښه درسونه او سیستم لري، نو طبعا زما د فامیل نور غړي هم غواړي چې دلته زده کړې وکړي. نو انشاءالله راتلونکي دا په نظر کې نیسي هغه څوک چې د مکتب څخه فارغېږي او غواړي دلته زده کړې وکړي، نو انشاءالله راځي به او زده کړې به کوي. حبیب جانه، دا راته ووایاست چې کله چې دې ځای نه فارغه سئ غواړئ چې خپل هېواد ته بېرته ستون سئ او په وظیفه باندې بوخت سئ او که نه غواړئ چې ماسټري ته ادامه ورکړئ؟ زه فکر کوم کله چې زما دلته پوهنتون کې 4 کلنه دوره پای ته ورسېده، نو بیا کوشش کوم چې ولاړ سم خپل وطن کې کار وکړم، وظیفه وکړم، د دې ترڅنګ چې کورنۍ حمایت وکړم، باید د خپل خلکو ته هم کار وکړم او بیا مې یو 2 کاله کار کولو نه وروسته مې پلان دا دی چې وکولی سم نورې لوړې زده کړې مخته بوځم او ماسټري وکړم. مننه ستاسو څخه چې خپرونې ته راغلاست. لیدونکو، بیا هم یو ښاغلی لرو د افغانستان څخه د ځان سره. نوم دې راته ووایه دا چې د کوم ولایت څخه یې او په کومو پوهنځي کې زده کړې کوې؟ زه شبیر شارخي یم، د سمنګان ولایت نه یم او دلته د سینما او TV ډپارټمنټ کې درس وایم. شبیر جانه، دا راته ووایاست کله چې تاسو د دې ځای نه فارغه سئ ستاسو پلان څه شی دی؟ آیا غواړئ چې په خپل ماسټري باندې بیرته شروع وکړئ او که نه بیرته افغانستان ته لاړ سئ او خپل په وظیفه باندې بوخت سئ؟ خب قطعا هر جوان افغانستان فعلا در آرزوی عزیز است که تحصیلات بیشتر داشته باشه، ماستری خود بگیره. ما هم همچنان میخوایم ماستری خود ادامه بدم و بعد از اینکه ماستری خود ادامه بدم برم افغانستان تا مصدر خدمت به جامعه افغانستان شوم. مننه د راتګ څخه مو. سنجر جانه، لکه څنګه چې ته په دې باندې پوهېږې چې کومه برنامه چې کومه خپرونه چې زه مخ ته بیایم هغه د ورلډ واید یوت نیټورک په نامه سره ده او دا یوازې د ځوانانو دپاره
پیغامونه رسول کیږي هغه چې د ژوند په هر اړخ باندې نو ته من حیث د یو ځوان د یو جامع ته څه پیغام لري څه مسج لري ورته My message is that I think we have a lot of pressure in our generation to get into a good university or to find a good job. I want to say for people of our generation to take it easy and to not worry so much about what others are telling you to do. Do what you love. Find your passion, however long it may take, you know. ګرانې ښراغلې خپرونې ته نوم دې راته ووایه د کوم ځای څخه یې او دا دې څویم کال دی دلته Manana. My name is Uhailo, and I'm from Korak, Tajikistan. Currently, I'm studying at the American University of Central Asia, and it is my second year. So actually, we are 3 sisters in our family, and my oldest sister has been graduated from AUCA last year. She was studying at the business administration in her master's, and I also have a younger sister. As I mentioned, we are 3 sisters, and my youngest sister is also studying at AUCA, and we are studying at the same year. Where both of us we are sophomores, and both of us are studying at the journalism. What I really love about NGA is the part that I was able to learn a new language, which is Russian. I'm really happy that I can speak in Russian and I can make communication with other people. I can independently make communication and go shopping and buy something for myself. Also, I can speak with other people, like Kyrgyz people. When they speak in Russian, they can understand me and I can understand them. So it's really good for making network with other people. لیدونکو بیا هم یو ښاغلی د افغانستان څخه راسره لرو ښه راغلی خپرونې ته نوم دې راته ووایه دا چې د افغانستان د کوم ولایت څخه یې او په کومه پوهنځۍ کې دلته زده کړې کوې Manana, my name is Halima Tora. I'm from Afghanistan, Kabul, but my ethnicity is Uzbek. And I study software engineering in EUCA. Manana, no, I'm the first member of my family to study in EUCA, but I think I can recommend it for anyone who wants to study in an American university in Central Asia.